बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद लरम چې ټول مینوال بخیر روغ جوړ یی। دا وخت موجود یم په خپل کلی کې په پټو کې جواران شوي دي او نری نری باران را باندې وریږي، ډیره مزه کوي. ضرورت هم اچانک زما پلان د ویډیو جوړ شو، نو زه امید لرم دا ویډیو به تاسو خوښه شي. باران وریږي نو ما ویل چې مینوالو ته خپل ملک مخیم او باران به انجوای کوي، زه هم انجوای کوم. راوتم خو یو خبره چرته کوم، نور هم ډیر تیز دی خو باران وریږي. دا وګورئ، دا وګورئ ښه تیز نور دی او باران وریږي. زو اول به درته دلته دا پټیو خیم دا شنه شنه او بیا به هغې نه بعد مخکې ځو. دا خامخ که تاسو وینئ زموږ مشران روان دي په ګش باندې راوتي دي او تبلیغ کوي. نو الله تعالی دې وله عمر کې برکت واچولي، کې الله تعالی دې ښه لري چې د دین خدمت کوي. الله تعالی یې تل آباد لري. سنارې نارې باران دی په نور کې وریږي. تیرا ته نو تری دیر ته تلیو ها بس ته تیرا ته مزه کوي. آها خادي وکا بس په وخت چې راغی نو ډانګرو لګیا بکې. اسمان ډیر ښکلی راځي ویډیو کې، ډیر زبردست راځي ځکه چې ورځ د نیمه او نیم نور دی. دا ویني ګرانو کتونکو ټایم لیپس شاټونه هم واخیسته. ټایم لیپس هغه هم درته ښیم په لاست کې. خو کزن مې راغلو یوسف ګیره میره مټه شوې ده، نهیله روان دی نهیله روان دی وایي زم نهیله ما ورته صبر وکړه چې اول دې په ویډیو کې راکینچ کړو که نه نو بیا به نهیله ورځي. او ښایسته باران شو، یوسفه موسم ښه شو، ګزاره وکړه. انشاءالله موسم ډېر مزیدار شو، ډېر زیات تنګ شوي وو د ګرمۍ نه او بیا په کلي کې پراته وو. د بجلۍ مسلې هم ډېرې زیاتې وي او نور هم ماحول ډېر ټیک نه وي، بجلی نه وي نو بیخي د اوبو مسلې هم زیاتې وي. خو به هر حال باران شو، موسم ډېر ښایسته شو. داسې باران راغو چې نورم و او باران هم را باندې ورېدو. هغه تاسو وکتو. بس دلته درته نور ښکلي ښکلي ځینه ښیم د شنه شنه او هغې نه بعد به ټایم لیپس ګورو. یوسف راځه چې ځو چکر به مو دي ته به ځینه هم ښایو. راځه راځي لا جوړه کمره کرا چاره جوړه کمره کوي. دا ټیک ټاک شوقین دي ښا الګا دا ټیک ټاک جوړه ښا نه دا څوک ته خبرو کوي. علي دی ها څنګه چلې لکه میګری یا ها زو بس پارام روان یو او خلک راوتی دي چيله ساري ګوري او ګوري تاسو مو ګوري چيله او ګوري څه کې لکه کمې چيله راوستي دا ستادي ستاوله کمې ودی هم دا غيو دي دواړه رونه ازه صحیح
دوبه ته ځي که نه بس ایسارېږي دا راته وایي دوبه ته ځي کلي کې تنګ شوی دا مسافر دی راغلی دی تقریبا څومره میاشتې یې تېرې کړي 8 میاشتې روانه ده بس بېروزګاره شوې د 2 میاشتو په نیټه راغلی وي که څومره 2 میاشتو راغلی و 8 روانه د کرونا د وجې ایثار شوی دی نو بس انشاءالله تعالی بیګاله 9 اګست او پیایې پرواز وي بیګاله نه به سټارټ شي نو بس بیا به صلاح خان رواني او مونږ به میس کوو چیلی یې هم راویستي را چیلی هم سره وي مړه ښه مزه کوي یار دا مزه کوي نو دا چې اوس اوسګار او په کلي نو به دا مزه کوي الله دې مسافر هلته کي دي الله دې هغه هم ښه لري او الله دې به زموږ هم نصیب وکړي چې زموږ لا قسمت دلته کي پاکستان کې رزق نصیب هم هلته کي بالکل نو الله تعالی دې هغه مسافر چې څومره هم بهر دي الله دې خوشحاله ساتي او د دې مسافر دې الله زر واستولی کې پریشانه شوي دي ډېر زیات د لاکډاون د وجې الحمدلله پاکستان کې لاکډاون ختم شو او اوس هر څه اوپن شو ګرانو کتونکو امید لرم چې ویډیو هم خوښه شوي وي شارټ سانته ویزټ او مازیګر ټایم او باران ورېدو نو ما ویل چې راځي خپل مینوالو له انجویمنټ ماحول را جوړ کړو چې خوشحاله شي مونږ هم وګرځېدو پټو کې او تاسو ته هم ښایسته ښایسته ځینه مو ښیل ګرینري هم درته وښیله او ورسره چیلی شوې او مسافرو خلکو ته سپیشل سلامونه او انشاءالله د بل ویډیو په انتظار اوسئ والسلام